عمران خان افغانستان کې د بشري ناورین اندېښنه ښودلې، خو څېړونکي وایي د ناورین ذمهوار به پاکستان وي. د پاکستان صدراعظم عمران خان یو وارې بیا اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې بهرنۍ مرستې وتړل شي، نو په دې هیواد کې د انساني تاریخ تر ټولو ستر ناورین رامنځته کېدای شي. خو څېړونکي بیا وایي د طالبانو حکومت د پاکستان په مرسته جوړ شوی دی، او که چیرې پاکستان په طالبانو د نړۍ د غوښتنو پوره کولو لپاره فشار نه راوړي، نو افغانستان کې د بشري ناورین مسؤلیت به پاکستان راځي. صدراعظم عمران خان د چین د پودان پوهنتون د مشر یا ډایرکټر ایریک لی سره په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي امریکا د طالبانو د حکومت او ولس ترمنځ فرق نشي کولی. هغه د طالبانو د حکومت د ستاینې په ترڅ کې ویلي چې نن 40 کاله وروسته په وړومبي ځل افغانستان کې کومه شخړه نه لیدل کېږي، او نه هم په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې شته. خو وایي دا چې بیا هم د طالبانو په حکومت بندیزونه لګول شوي، نو د دې منفي اغېز د افغانستان په ولس کېږي. په 15 د اګست په کابل د طالبانو له قبضې او بیا د خپل حکومت ته جوړولو راپدېخه پاکستاني چارواکي او په خپله صدراعظم عمران خان پرلهپسې د نړۍ نه افغانستان سره د مرستو غوښتنې کوي، او وایي که نړۍ افغانستان سره مرستې ونه کړي، نو افغانستان د یوه ستر بشري ناورین سره مخ کېدای شي. خو د سیاسي چارو وتلی څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي نن چې افغانستان کې د بشري ناورین خبره کېږي، نو په دې واقعا خفګان پکار دی، خو دا ناورین یا فاجعه چې د چا له وجې مخې ته راغلې ده، نو د هغه ذمهوار خلک هم معلوم دي. ډاکټر خادم حسین وی پاڼې ته وایي اوس چې په افغانستان کې کوم صورتحال جوړیږي او دغلته کومې ترهګرې ډلې وجود لري، هغه د روسیې، چین، ایران او پاکستان حتی د اروپا په ضد هم فعالیتونه کولی شي. نو ظاهره خبره ده چې د دې مسؤلیت اول په امارات اسلامي راځي او بیا په پاکستان راځي. عمران خان زیاته کړې چې د بندیزونو له امله افغانستان د یوه سخت ناورین سره مخ دی، ځکه چې د افغانستان د معیشت 80% اډانه په بهرنیو مرستو ده. هغه په خپله د مرکه کې په امریکا هم نیوکې کړې او ویلي دي چې افغانستان کې د امریکا میشن په درواغو ولاړ او بې مقصده و. عمران خان زیاته کړې کله چې اسامه بن لادن ووژلی شو، نو پکار وه چې بیا امریکا په افغانستان کې خپل هدف پای ته رسولی وه. نوموړی وایي په افغانستان کې د امریکا مقاصد واضح نه وو، او کله چې مقصدونه واضح نه وي، نو پایله یې د ناکامۍ په صورت کې مخې ته راځي. خو څېړونکی خادم حسین بیا د صدراعظم عمران خان د دریځ سره اتفاق نه لري چې ګنې امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. هغه وایي افغانستان کې د طالبانو حکومت د امریکې او طالبانو ترمنځ د تړون په اساس مخې ته راغلی دی، او پاکستان دعوا کوي چې طالبان امریکا سره خبرو ته اسلام آباد کېنولي وه، نو ځکه دا خبره یې بې ځایه وي چې ګنې امریکا افغانستان کې ماتې خوړلې ده.